ګرانو عزتمندو ورونو، فارغه وخت چې درته میلاو سي نو ولوایم ځان ته دلګرمه شکه مې نوم اخیستی ستا او د بل چا. نو په دې وخت کې موږ تاسو ټول له ذکر کول پکار دي. خوای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کلمه طیبه چې له ټولو نه افضل ترینه کلمه ده، ټولو نه افضل ذکر دی، افضل ذکر لا اله الا الله، د درود شریف وینای، تسبیح فاطمی، استغفاری او دارنګه هر ذکر چې په وسه پرای، سوره اخلاص وینای، سوره کوثر وینای، سوره نصر وینای، سوره فلق وینای، هر سوره چې درته اسانه. یو ځل سیدنا حضرت سلیمان علیه السلام د خپلو لښکرو سره په دې شکل په هوا را روان دي، په هغه ټیم کې د تخت الوتل و انسانانو ته ډېر د تعجب وړ ښکاره کېدل. هلته جاز نه و، هلته خلکو تیارې نه وي لیدلي، هلته هوایي سفرونه خلکو نه و لیدلي. دی به په دې شان و شوکت د معجزې په توګه ګرځېدی. دا د معجزه وه چې الله ورته ورکړې وله، چې تخت به په هوا و، سربیره به مرغانو سوري ورباندې کړی و، وزر به یې پر غوړولي ول، هغه مرغان یې سربیره ورباندې روان و، هغو به سوري ورباندې کړی و. راسته چپه طرف ته به انسانانو پیرانانو د هغو هغه معززه کسان مرده سره ورسره و. پر تخت به په زرګونو انسانان ورسره ملګري ول، په کرسۍ کې به ناست ول، دا به په هوا الوتلي وو. یو ځل یو عابد دی پر هغو باندې تېرېږي په بني اسرائیلو کې، په همدې حالت کې هغه عابد چې و دې شان و شوکت ته وکتل، د ده و دې سفر ته یې وکتل، د ده و دې حال ته یې وکتل، نو له ځانه سره یې وویل چې سبحان الله، الله رب العزت د داود علیه السلام و زوی سلیمان علیه السلام ته څونه عظیم او لوی سلطنت ورکړی دی، څونه لویه بادشاهي ورکړې ده. سلیمان علیه السلام باندې الله رب العزت دغه خبره واورېدل. سلیمان علیه السلام رالی ملاقات یې ورسره وکړي، ورې سړی یې غورته وایي تا څه وویل؟ دی ورته هېڅ مې نه دي ویلي، یعنې کومه غلطه خبره مې نه ده کړې. ورنه ستا هر څه ویلي دي، ما ته هغه ووایه. نو ما دغه ویل چې د سلیمان علیه السلام ته الله رب العزت څومره عظیم لوی سلطنت ورکړی دی، یعنې د داود علیه السلام او اولاد ته او بچي ته. سلیمان علیه السلام ورته ویل فقال لتسبیحة فی صحیفة مؤمن خیر مما اعطی ابن داود علیه السلام فما اعطی لابن داود یذهب والتسبیحة تبقى. ای وروره، د مؤمن په عمل نامه کې هغه یوه سبحان الله چې انسان ووایي، هغه د داود علیه السلام د اولاد د دغه شان و شوکت د واک او د قدرت د ملک او د بادشاهي نه غوره ده. یوه سبحان الله. وروسته یې وجه ورته ښیي چې ولې غوره ده، له دې وجې چې د داود علیه السلام د اولاد او د بچي دا سلطنت او دا بادشاهي تلونکې د زیوال والات نون هغه د سلیمان علیه السلام چیرې دي، هغه د ده باچي چیرې دي، هغه واک قدرت چیرې دي، هغه وزیران چیرې دي، هغه خبرې چیرې دي. اما د مسلمان هغه یو سبحان الله چې د الله د رضا لپاره انسان ووایي، انسان ذکر وکړي، هغه به د انسان دپاره همیش باقي، بیا نه ختم کېدلو والا دی کلمه ده چې بیا یې پیدا نه ختم کېږي، بیا یې اجر نه ختم کېږي. د دواړو جهانو سردار فرمایي یوه سبحان الله، یعنی یو ځل سبحان الله ویل له دنیا نه او څه چې په دې دنیا کې دي تر هغو ټولو غوره و بهتره ده. د یو سبحان الله په بدله کې به رب العزت انسان دپاره په جنت کې یو دی درخت ته ولګوي چې د ټول عمر لپاره به هغه بیا نه ختم کېږي، د هغو میوه قسم مېوې به کوي، که 100 کاله د آس پور دغه پر سوري راګرځي لا به هم د هغه سوري نه کیپوي. چې د یو سبحان الله دغه اجر دی، نو له موږ نه به څومره دومره وختونه تیر سوي چې هغه په موږ پالتو تیر سو. افسوس خو به هلته وي چې انسان په ګټه پوسي، په نفع پوسي، او همدغه نفع او هر څه سي لکه نن وخت کې چې ډالر هر څه دي، مثال درته د دنیا په لحاظ په دې کور کېږي، په دې بنګله کېږي، په دې موټر کېږي، و دې ته خلک خاندي، خلک اتڼونه ورته کوي، مثال درته. نو دوی هر څه دغه نیکي سي، د دې سبحان الله ویل سي، انسان هم دغه باندې هر څه کېږي او دې ته انسان محتاج وي، نو انسان به څومره ارمان او افسوس وکړي چې اوف
خو هلته افسوس بیا هېڅ هم پیدا نه خوري، هېڅ په درد نه خوري، همدغه نن ورځ ده، هغه تېره سوې شپه لا نه راګرځي، نو بیا به دوباره ژوند څنګه تاله راوګرځي، بیا به څنګه ژوندی کېږي؟ هغه تېر سوی کال نه راګرځي، هغه ماشومتوب حالت نه راګرځي. تاسو به وینئ، دا به تاسو ته تجربه سوي. نو که چیرې موږ تاسو ته الله رب العزت وس او توفیق الله دې را نصیب کړي غیبي دومره موقع میسره سي چې وخت فارغ یا ته مصروف یې، خو کا خبرې کولی سي 10 بکار و دل بیر سبحان الله سبحان الله سبحان الله وای. دا چې د پلار سره نه ده ګټه، د خپل ځان سره دی ګټه ده، دا چې د ښځې سره نه ده ګټه، دا چې د ځان سره ګټه ده. دا په دنیا کې هر څه امانت دی او د بل دی، خو دغه څه چې ما او تا بیا وکړو دا به مې خپلي. الله دې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله.